نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې خوب ویني او خوب د انبیاء واحد الله تعالی وحی ورته کوي وای خوب وینم چې دوه ملائکه راغله د سړیو په شکل باندې زه روان کړم چې روان کړم یو ځای ته ورسېدو چې یو سړی ناستا بل څوک ورته ناستا د چې د اوسپنې شی ورسره د دلته په خوله کې وربند کړي دغه طرف وروش کړي تر غوږه پورې بیا په دغه سپنګمه کې وربند کړي دا برابري وروش کړي تر دا غوږه پورې بیا د دسترګې په کونج کې وربند کړي دا طرف وروش کړي تر دا غوږه پورې بیا داسې ورته راتاو شي د شا د لوري نه دا بل ته دغه لوری داسې ورش کوي دا ورش کوي دا ورش کوي چې دا شکوي هغه بیا جوړ شي بیا ورتاو شي کله یو طرف ورش کوي کله بل طرف ورش کوي وای زه ورته یم دا څه دي وای ځه مخکې ځه مخکې تیر شو یو سړی پروت ده بل سړي دومره تیږه ورته اخیستې په دا سر باندې اولې سر مات شي دا تیږه په ورغړي آلته لاړه شي دا سړی چې ورشي هغه تیږه بیا ورته راواخلي چې راځي سر یې جوړ شوی بیا یې په اولې سر مات شي وای زه ورته یم دا څه دي وای ځه مخکې ځه مخکې تیر شو چې یو کویای غوندې ځای ده چې ور ومې کته اور کې بلیږي سړي دي ښځې لوڅ له غاړه دا اور لمبې راپورته کې دا سر ته نږدې شي بېرته بیا کوز کې ولوېږي زه ورته یم دا څه دي وای مخکې ځه مخکې لاړ شو یو نهر وي وینې پکې بهیږي په دغه کې یو سړی پروت وي په دا وینو کې باندې بل سړی دا د نهر په غاړه ورته ولاړې تیارې تیږې ورسره دي هغه سړی د دغه وینو نه چې راخیږي دغه په داخله کې اولي بیرته لاړ شي هلته د هغه وینو مابین ته ورسېږي وای زه ورته یم دا څه دي وای مخکې ځه چې مخکې لاړو یو ځای ته یو شین چمن راغی ونه ده د دغه ونې بیخ ته یو څوک ناست دی او کنکي هلکان ماشومان ورسره دي د دغه نه پورته کو یو بل ډېر ښایسته محل راغی هلته مې ولیده څه سړي دي څه طرف یې سپین وي څه طرف یې تور وي بیا هلته اوبو کې ولمبېږي هغه هم تک سپین شي وای ما ورته ویلې تا په ما هم دا نن شپه دا حالات ولیدو تاسې څوک یې څه مه راته راباندې ولیده وای ویلې زه جبرائیل علیه السلام یم دا بل میکایل علیه السلام دواړه د خدای پاک مقربې ملایکې دي دا جنت ته دا د شهد اول جنت عام مسلمانانو دا دوم ډیر ښایسته چې دا د شهیدانو دا اتا ځای آلته د وای داسې جیګ ځای راوکړو وای ما ورته ویل اجازه ده چې ورشم وای نه تر اوسه تلې ژوندی یې په ژوند کې جنت ته څوک نه ځي وای دا نوره قصه یې راته بیان کړه چې دا نوره قصه وای هغه اول سړی چې دا خوله یې ورشکوله سپنږمې سترګې ورشکولې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې دروغ وایي دغه په قبر کې داسې عذاب تر قیامت پورې په قبر کې به ملائکه داخله ورشکي د سپګمې به ورشکي د سترګې به ورشکي تر قیامت پورې چې د په دنیا کې دا دروغ ویل دي هغه دوم سړی چې پروت چې په داسر سره فتیګو ویش سر به مات شو وای دا هغه قاریان هغه ملایان هغه خلک چې په دین خبر وی عمل نه کوي نن هر څوک په دین خبر دي چې څوک په عمل نه پکې دی او به دا سزا چې په قبر کې تر قیامت پورې به داسې پتیګو ولې سر به مات کیږي او بیا به جوړیږي بیا به وشتل کیږي بیا به جوړیږي او دا دریم چې کوئی په شکل ځای مولید چې هغه اورو کې خجو سړیو کې دا هغه ځانیان دي خدای مې دې وساتي چې کوم انسانان نران او خج زناوي کوي دیو بدل ته په قبر کې تر قیامت پورې داسې سزا وي او هغه چې پاوینو کې پراته وو دا د سودخورو مثال ده څوک چې په دنیا کې سودونه خوري دیو په قبر کې تر قیامت پورې دا سزا وي او هغه باغچه هغه جنت او هغه لاندې ابراهيم عليه السلام او دا کنکی ماشومان چې څوک په کنکونی مړ دي دا غدیغه مثال